د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی ا یا عین. ا یا عین د پښتو په تورو کې 28م توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 28م مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غټ د عین توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له ښي لور نه شروع او بیا بیرته ښي خواته تاو شوی. دا راښیي چې عین داسې لیکل کیږي. د عین توري شکل او نوم مو وپېژندل. اوس د عین توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، عین توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، عینکې او ترې لاندې ساعت لیکل شوی دی. دا ګورئ، د عینکې په نوم کې یو ځلې د عین توری راغلی او د ساعت په کلمه کې هم یو ځلې د عین توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. عین د عینکې د کلمې په سر کې د لیکل شوي عین توري غږ دی، لکه عینکې. تاسې ووایئ عینکې، بیا ووایئ عینکې. د ساعت په کلمه کې د عین توري د غږ شکل په سر کې راغلی دی، لکه ساعت، لکه دفاع، لکه عددونه، لکه اسعار، لکه جمع. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه عینکې. شاباس، اوس مو چې د عین توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د عین توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د عین توری په کلمه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم عین توری له بل توري سره په سر کې تړلی، لکه د عددونه په کلمه کې. دریم عین توری له بل توري سره په منځ کې تړلی، لکه د اسعار په کلمه کې. څلورم عین توری له بل توري سره په پای کې تړلی، لکه د جمع په کلمه کې. اوس دا ګورئ، عین توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، عینکې او ترې لاندې ساعت لیکل شوی دی. دا ګورئ، د عینکې په کلمه کې یو ځلې د عین توری په سر کې د یاد څرګندې له توري سره تړلی راغلی. د ساعت په کلمه کې هم یو ځلې د عین توری په سر کې د تیلو توري سره تړلی راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې عینکې رسم شوي دي. پوهیږئ چې عینکې ولې رسم کړي دي؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د عینکو انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د عینکو د کلمې لیکل یاد کړئ. د عینکې کلمه له 5 تورو جوړه شوې ده: عین یا څرګنده، نون، کاف یا اوږده. توري چې سره یو ځای شي نو عینکې لوستل کیږي. دا ګورئ، د ساعت کلمه له 4 تورو نه جوړه شوې ده: سین، الف، عین، ت. د عینکې او ساعت په کلمو کې مو عین توري لیکل ولیدل. اوس به د عین توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي. د عین کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه، ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه دا عینکې دي. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي 2 جملې دي
چې په هره کلمه کې د عین توري کارونه په سره رنګ روښانه شوې. دا عینکې دي. دا عینکې توري دي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر ما ته وښیئ. شاباس. په هر هغه عین توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 2 ځلې د عین توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ عین توري پر سر عین توری ولیکئ چې د عین توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کینه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د عین د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د عین توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه. په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. دا ساعت دی. ساعت بیل بیل ډولونه لري. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د عین توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه عین توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر عین توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو عین توری د ساعت د کلمې په سر کې د تی توري سره یو ځای راغلی. بل عین توری هم د ساعت د کلمې په سر کې د تی له توري سره تړلی راغلی. دا ساعت دی. او دویمه جمله داسې ویل کیږي ساعت بیل بیل ډولونه لري. اوس قلم راواخلئ دا په سپین او زیړ رنګ چې دا ساعت دی لیکل شوي په سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه ساعت بیل بیل ډولونه لري د جملې په سر ولیکئ. دا ساعت دی. ساعت بیل بیل ډولونه لري. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا عینکې دي. دا عینکې تورې دي. دا ساعت دی. ساعت بیل بیل ډولونه لري. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر عین توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا عینکې تورې دي. دا عینکې دي. دا ساعت دی. ساعت بیل بیل
ډولونه لري. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما. د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدی شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د عین توری لیکل شوی دی. د دې هر یو عین توري د پاسه عین توری ولیکئ. کله مو چې هر د عین توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، څلور جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا عینکې دي. دا عینکې توري دي. دا ساعت دی. ساعت بیل بیل ډولونه لري. بیا په همدې خړ چوکاټ کې دوه کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس زده کړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې عین توري تمرین وکړئ. د عین توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي عین توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا عینکې دي ولیکئ او په توره کرښه دا عینکې توري دي ولیکئ. د ع توري یوازې شکل لیکو. د ع توري یوازې شکل لیکو. د ع توري په سر کې شکل لیکو. د ع توري په سر کې شکل لیکو. د ع توري په منځ کې شکل لیکو. د ع توري په پای کې شکل لیکو. د ع توري په پای کې شکل لیکو. دا عینکې تورې دي. دا عینکې دي. دا ساعت دی. ساعت بیل بیل ډولونه لري. د ع توري یوازې شکل لیکو. د ع توري په پای کې شکل لیکو. دا عینکې تورې دي. دا
په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د عین توري شکلونه لکه دفاع، عددونه، اسعار، جمع یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: عینکې، ساعت، دفاع، عددونه، اسعار، جمع، توری، بیل بیل، ډولونه، لري، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 9 280 20 40 40.